دا هغه صورت دی چې د قرآن کریم افتتاح په دې باندې کېږي او هغه صورت دی چې په هر منځ کې په هر رکعت کې ویل کېږي او سورة الفاتحه هغه صورت دی چې هر مسلمان ته دا صورت یاد دی تر دې چې ماشومانو ته اولنۍ صورت دا یادېږي نو د دې صورت د تفسیر او د وضاحت یا د دې په ترجمه باندې د ځان پوه کولو پوره کوشش پکار دی کم سے کم چې تا ته دومره پته دا کوم صورت چې ته لمانځه کې په هر رکعت کې وایې د دې څه معنی او د دې څه تفسیر دی او په څه طریقه باندې په دې پوهېدی شي د دې فضیلت به تاسو واورئ چې الله سبحانه وتعالی دې صورت له څومره اوچت مقام ورکړی سورة الفاتحه پرون دا خبرې ذکر کړې وه چې دا مکی صورت دی اکثر علماء دا قول دی دا مکی دی او راجح قول هم دقه دی والله اعلم بعض علماء وی دا مدني دی بعض وی مکه او مدینه دواړو کې نازل شوی خو نه مضبوطه خبره دا ښکاري چې دا مکی صورت دی د هجرت نه مخکې نازل شوی ترتیب د دې صورت په مصحف کې هغه اولنۍ صورت دی د مصحف افتتاح د دې نه کېږي او ترتیب د نزول د پنځم صورت دی یعنی پنځم صورت دا نازل شوی دی د سورة المدثر نه وروسته سورة المدثر چې نازل شو بیا پسې سورة الفاتحه دا عظیم الشان صورت بیا نازل شوی په دې باندې یو څو دلایل دي چې دا صورت مکی دی مدني نه دی یو دلیل دا دی چې الله په قرآن کې وایي په سورة الحجر کې ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظیم الله وایي ما درکړي دي تا ته هغه اووه ایتونه چې بر ویل کېږي دا سورة الحجر چې دی دا مکي صورت دی یعنی مکه کې نازل شوی او په دغه صورت کې دا خبره ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې وضاحت په خپله کړی دی تفسیر یې کړی دی چې دا السبع المثاني څه ته وایي دا کوم اووه ایتونه چې بر ویل کېږي هغه په خپله ویلي چې دا سورة الفاتحه دی یو دلیل دا شو چې دا صورت په مکه کې نازل شوی دی مدینه کې نه د هجرت نه مخکې دویم دلیل بیا دا دی چې دا مونځ فرض شوی دی په مکه کې او مونځ نه کېږي بغیر د سورة فاتحې نه دا بل دلیل دی بلکې بعضو علماو دا ویلي دا قول کمزوری دی یو اولنۍ صورت چې نازل شوی دی هغه سورة فاتحه دا صورت اول نازل شوی او ډېرو محققین علماو دا خبره کړې د مشرانو لکه امام ابن کثیر ابن حجر او امام ابن تیمیه او نور داسې علماو او مضبوطه خبره هم دقه دی چې دا صورت مکي دی د هجرت نه مخکې نازل شوی سورة الفاتحه دې کې اووه ایتونه دي یو رکوع ده د صورت یو رکوع ده د دې ډېر فضایل دي یو څو به دې ذکر کړو لوی فضیلت د دې صورت دا دی د سورة الفاتحه لوی فضیلت دا دی چې دا د مانځه په ارکانو کې یو رکن دی د سورة الفاتحه د ویلو نه بغیر مونځ نه کېږي رکعت نه کېږي
کاغه امام دی کاغه مقتدی دی او کاغه ځان لمونځ کوونکی دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی د عباده بن الصامت رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب موز نکیږي د هغه چا چې څوک پکې فاتحة الكتاب ولوي سوره فاتحه پکې ولوي لمن لم دا عامه خبره ده دلته د تبوسونه کول چې دا به د امام دپاره او دا به د یوازې لمونځ کوونکي دپاره داسې د ځان نه خبرې کول دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بس چې هغه خبره کړې ده کړې بعض راولګي نو د دې سره بیا په زوره د قرآن ټکراو پیدا کوي وی الله وی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له الله وی چې قرآن ویل کېږي غوږ ورته کېږي ورته ستا مطلب څه دی د پیغمبر د خبرې او د الله د خبرې په منځ کې ټکراو راولي په حضور دلې دپاره لګولې په دې آیت باندې ما ورته دومره نه پوهېږو څومره چې بیا هغه پیغمبر پوهېږي په چا چې دا قرآن نازل شوی او مکه پیغمبر دا خبره کړې ده چې کله په منځ کې ولاړې نو سوره فاتحه به ویې زما ستا کار دی سمعنا واطعنا موږ دا خبره واورېده او موږ به عمل وکړو په دې کې چغچې وهل او دا جو امام خو تلاوت کوي او دا خو تشویش پیدا والعیاذ بالله بس تلاوت ته تشویش و تشویش خو هغه دی چې غلي ولاړې دا چې هېڅ پکې نه وي په ټول منځ کې د کار سوچ کوي او د کاروبار سوچ کوي او یو طرف ته سوچ او بل طرف ته سوچ چې سوره فاتحه په منځ کې وي د ده په منځ کې اطمینان او سکون وي مقتدی دی نو دا حدیث عام دی دا یو فضیلت دی د دې صورت چې دا د مانځه په ارکانو کې یو رکن دی دا مسله مونږ د یعنی عام درسونه چې کوم کېږي په هغې کې مونږ تفصیلا ذکر کړې ده او د هغه چا دلایلو مونږ ذکر کړي څوک چې دا وایي چې سوره فاتحه په مقتدي باندې لازم نه ده او دې طرف ته ډېر بې شماره دلایل دي خو دا مقام د دې مسلې د بیانولو نه دی دلته صرف اشاره ده دې خبرې ته چې دا صورت دومره اوچت صورت دی چې د دې نه بغیر د دې د ویلو نه بغیر ستا مونځ نه صحیح کېږي دغه شان دویم فضیلت د دې صورت دا دی په قرآن کې عظیم صورت هغه دا دی اعظم سوره فی القرآن یا افضل سوره فی القرآن غوره صورت په قرآن کې عظیم صورت په قرآن کې دا خبره ته د اوس ته وکړم چې ستاسو ذهن کې چې کله تاسو واورئ چې د دې صورت دا فضیلت دی د دې آیت دا فضیلت دی د دې معنی به دا نه چې د الله د باقي کلام فضیلت نشي د الله ټول کلام غوره دی خو بیا بعض آیتونه په بعضو باندې فضیلت لري پیغمبران ټول غوره دي خو بعض پیغمبران د بعضو نه غوره دي خو د الله کلام ټول غوره دی ټول افضل دی ټول عظیم دی خو بعض صورتونو له الله دی ځان له مقام ورکړی بعضو آیتونو له ځان له مقام ورکړی نو دا صورت چې دی دا په صورتونو کې عظمت والا صورت دی او دلیل په دې باندې دا د امام ترمذي او حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ته ویلي اتحب ان اعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها یا مثلها وی تا ته داسې صورت ونه ښیمه چې په تورات کې په انجیل کې په زبور کې داسې صورت نه دی نازل شوی بلکې په قرآن کې چې دا عظیم شان صورت دی په ټولو هغه ورته نعم یا رسول الله ما ته وښیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته په منځ کې څه ورته هم دلیل دی چې سوره فاتحه کې سوره فاتحې نه بغیر لمونځ نه کېږي وی ته منځ کې څه کیف تقرأ فی الصلاة فقرأ القرآن نو هغه د
سورة فاتحة والوسطى إذا خدا سورة بكيوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی والذی نفسی بیدی آغا اللامي دي قسمي دي چا پلاس کی تزمان سادة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها دیسی صورت نه په تورات کشتی نه په زبور کشتی نه په انجیل کشتی دا دومره عظیم صورت دی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا صورت ته چې دې ته السبع المثاني ویل کېږي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله د آیت ولوستو ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظیم بل حدیث کې داسې راځي دا حدیث امام بخاري راوړی دی د ابو سعید ابن المعلى رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ورځ وی لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې یقینا ته یو سورت خیمه چې هغه د قرآن په دې سورتونو کې عظیم الشان سورت دی مخکې دې نه چې کله جومات نه وځي وی بیا زما لاس ونیو کله چې د جومات نه وتو وی ما ورته وویل چې یا رسول الله تاسو ویلي چې زه به تا ته یو سورت ښیم چې هغه په دې قرآن کې عظیم سورت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الحمد لله رب العالمین هغه دا سورت سوره فاتحه ورته یاد کړه او بیا ورته هي السبع المثاني دا هو آیتونه چې بربر ویل کېږي والقرآن العظيم الذي أوتيته دا أغا عظيم قرآن دي جل ما لا كعيز يو فايدة بذكر كجديد السبع المثاني ولي ولكي الجواب يو خد عقيدة دي مشهور چه دا بربر ولكي ذكرت السبع المثاني أغا وآيتوني چه بربر ولكي دویم جواب چه دا کرده چه لأنها يثنى بها على الله ځکه چې په دې صورت کې ثنا د الله باندې د الله ثنا ویل کېږي پکې بل جواب یې دا کړی د بعضو علماو لأنها استثنيت لهذه الأمة ځکه چې دا صورت استثنایي دی د دې امت لپاره بل چاته نه دی ورکړی شوی دا درې جواب مشهور جواب دی دا درېونه خبرې په دې کې شته السبع المثاني دا هغه آیتونه بار بار ویل کېږي السبع المثاني دا هغه آیتونه چې په دې کې په الله باندې ثنا ده السبع المثاني دا هغه آیتونه دي چې دا خاص دي د امت لپاره دي خو خانو امتونه الله دا نه دي ورکړي دغه شان درېیم فضیلت یې واوره د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن چا چې لمونځ وکړو په هغې کې ام القرآن ونوي دي سورة ام القرآن ولكي سورة فاتحة فهي خداج دري بيري دا خبرو كلوي دا موز نا مكملة دي غير تمام او چي نا مكملة دي او پورنه او چي پورنه دي نو قبلي دي يو مولي سيد دا خبرو كولا دير ناشنا ويجي دا حديث پیش کی چې سوره فاتحه لازمه نو حدیث کې پیغمبر ویلي چې فهي خداج دا موز نا مکمله ده نو صحیح شو خو شو کنه نا مکمله ده خو شو کنه یې دومره تعصب د دې خبرې ته ولې خلکو ته نا مکمله موز نه دیمه نا مکمل خو چې شي نا مکمل شي ونه شو لکه چې سره د موز کو او په منځ کې په آخرني رکعت کې سجدې ونه لګولې آخرني رکعت کې دوه سجدې ونه لګولې ډایرکټ سلام وګرځي دا موږ مکمل دي که نه مکمل نو چې نه مکمل شو نو څه شو ونه شو نو سوره فاتحې نه بغیر موږ نه مکمل دی چې نه مکمل دی ونه شو مقصد دا نه دا مسله په مخکې ذکر شو د حدیث کې بله خبره ابو هريره رضي الله عنه يكس دوي إنا نكون وراء الإمام دوس واجهة خبرات ابو هريره مو چې امام پوزیشن ته ولاړ بس پیغمبر هو چې سوره فاتحه نه بغیر موږ نه مکمل نو چې امام پوزیشن ته ولاړ سبق
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ابو هريره رضی الله عنه ورته عفوا ابو هريره ورته ویلي اقرأ بها في نفسك ځان سره وایه ځان سره وایه معنی چې پټه وایه بیا یې ورته ویلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ما دا حدیث دې لپاره او دا حدیث پوره وي د فایدې لپاره مقصد دلته دا دی دا فضیلت مې بیانوي وی پیغمبر دا خبره کړې ده ابو هريره وایي پیغمبر نه مې اورېدلي دي هغه دا وایي چې قال الله الله وایي دا خبره اوس د الله ده قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما دا سورة فاتحة په دوه حصو کې تقسیم کړې ده یو حصه زما ده یو زما د بندګانو ده ورځي کې سورة فاتحة ته الصلاة موز دي کې دې اشاره دي بغیر موز نه کېږي ځکه ورته الله وایي دا خبره د الله ده قسمت الصلاة ما وایي دا موز نیم کړی دی په موز باندې چې موز د پوره سورة فاتحة ده دلیل پې څه دی د روان حدیث فإذا قال عبدي إذا قال العبد كلمة بندوي الحمد لله رب العالمين سورة عظيم الشان سورة إمام لي بغني كلمة بندوي اللوي حمدني عبدي زما بندا حمدني عبدي زما بندا زما حمدوي وإذا قال الرحمن الرحيم كلمة بندوي الرحمن الرحيم اللوي أثنى علي عبدي زما بنده زما ثناوي وإذا قال كرج بندوي مالك يوم الدين اللوي مجدني عبدي زما بنده زما باكوالي وقال مرة فوض إلي عبدي يريد كده سلازي بكرج مالك يوم الدين مع اللوي ويبندته الكارمات أوالك ذكرت الله وأكمن دي دورزي الجزاء فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كانت بندوي إياك نعبد وإياك نستعين معنوي هذا بيني وبين عبدي وزدا زماو د بنده په منځ کې شریکه کاله ده څنګه عبادت د الله وکړه او هغه مرسته غواړي د الله ده نو د الله حق دی دغه بندګي کول د الله په باندې حق دی چې خالص بندګي ولري څوک چې خالص بندګي د الله کوي الله دغه بندګانو مرسته کوي الله دا زما او زما د بندګانو وسیله ولعبدي ما سأل زما بندګي چې څه غواړي زه ورکوم بيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللوي هذا لعبدي ده زما د بندګ الله دي دي کله ځان د پر سوال ولعبدي ما سأل او زما بندګي چې څه غواړي زه ورکوم يعني كل جت سورة فاتحة هو أو بدي قلت له هداية سؤال كي بدي لله الله يتعلم كي ودي حديث سفر زيرة سورة فاتحة وازع شو ها؟ لا دي أغير وجدي كده كما بقوله كي خبر لا دقي جواب فضیلت دا دی چې دا صورت الله په دوه حصو کې تقسیم کړی یو حصه د ځان لپاره کړی دی یو د بندګانو لپاره بل فضیلت یې وایي عبدالله بن عباس وایي سبحان الله سره اشنا فضیلت دی کې شو په صحیح مسلم کې دا حدیث وی بینما جبریل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يخبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره ناسو نو आवाज وورو لاسمان د طرف فرفع رأسه جبريل خپل سر اوچت کو اسمان ته بهذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم اے پیغمبر وی دا په اسمان کې نن یو دروازه کولاو شو چې دې مخکې چې کنه کولاو شي بیا فنزل منه ملک په دغه دروازه باندې په ملائکه کې یو ملک راغلی شو جبريل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم دا د اسمانونو یو ملک راکوي شو په ملائکه کې چې د اوسه پورې چېرته د ځمکې ته نه راکوي شي
نو سلام یې واچو او بیا یې دا ووایي ابشر بنورین تاله زیری درکړو پیغمبر ته وي تاله زیری درکړو د دوو رڼاګانو قد یا اوتیتهما تاله الله دغه رڼاګانې درکړي دي لم یؤتهما نبي قبلک ستا نه مخکې یو پیغمبر نه هم الله دغه دوه رڼاګانې نه دي ورکړي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة سورة فاتحة او د سورة بقرة آخري آیتونه دا الله یو پیغمبر نه دي ورکړي بیا د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې داسې ورته ووایي وی لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته یو ټکی چې د دې وایي هر ټکی چې ته وایي او څه غواړې د الله نه الله یې درته درکوي که هغه د سورې فاتحې خبره ده او که هغه د سورې بقرې د آخریني آیتونو خبره ده نو دی فضیلت دی چې دا یو خو ته رڼا وویلی شوه سورې فاتحې ته او دویم نورو پیغمبرانو ته نه دی ورکړی شي لږ ما سره په درس کې ویښ اوسئ او بیا درته دا وایم چې کوم کسان تکړی او په ځان یقیني هغه دې مخکې ما سره کېږي کوم چې کمزوري او جواب نشي کولی نو د هغوی مخې ته کېناسته دا زما حوصله کمزوري کوي داسې کسان کېني چې هغه ماله جواب راکړي او وویږي کوم نشي نو د هغوی لپاره دا دی چې هغه په موږ باندې هم بیا یو ځله راولي سستي به بنده کې پیدا شي جذبې سره سره دی چې زه به کوشش کوم چې دا ملګري د مسلمانانو د هغو نه خویندې پوه شي او مخې ته تا ته داسې نه چې ستا مخ ته نور راشي په پښتو کې درېږي او ښه په اسانه طریقې سره او دی نه پوهېږي نو دا د بیانوونکي جذبه کوي خوا کې د استاد سره هغه ملګري مزه کوي چې هغه تکړی نو د دوی د لاسه استاد هم بیدار دی بل فضیلت دا وایه د حدیث محسوس پیری بیان کړی دی او دا په صحیح مسلم کې دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی چې بعض صحابه کرام په یو سفر باندې وتي نو د عربو په یوه قبیله باندې تېر شو دوی هغوی ته ووایي چې موږ له مېلمستیا وکړئ موږ مسافر یو مېلمستا راله وکړو هغوی وایي چې موږ نشو کولی مېلمستیا هغوی د مېلمستیا نه انکار وکړ یو څه وخت بعد پسې راغلي وایي هل فیکم راق تاسو کې دې څوک شته چې دم اچوي ولې وایي فإن سید الحي لدیر د دې قبیلې چې کوم مشر دی څه شي چې چلی د ټکې وله ورکړی یو کس پکې وایي چې نعم او یا دا ابو سعید الخدري په خپله نو پسې ورغی او سورې فاتحې یې ووایي او دا شرط یې ورسره ولګو که موږ دم ور واچوو دی ښه شو الله ښه کړو نو موږ له به دومره دومره ګډې ویزې راکوئ هغو ته یې وایلی خو چې دا سړی وسله شي الله ښه کړو نو هغه مال چې هغوی غوښتلی هغه یې وله ورکړو هغوی د هغوی خپلو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې لوي وي نو دې نه به څه نه دې چې هغوی پرې دا کار وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلو هغه ته خبره ذکر کړه نو هغه ورته ووایي وایي څه دې ویلي کوم صورت ته ویلی ورته ویي والله ما رقیت الا بفاتحة الكتاب إلى الله رسولك بأن لا من يقسمي للسورة فاتحين لهم بل سورة مليئة وتبسم والبيغمبر صلى الله عليه وسلم مسكيش وما أدراك أنها رقية تاتت خبر أقول يا جدا دمدر بديك شفات التعجلوا جدا بدي خكار نديزك وفايدة لتذكر كنبور زمن داخلت جدي عوام دوی ته د مولیانو بعضو دا په ذهن کې اچولی دی چې دا دم درود اچول بس دا د مولیانو کار دی او بیا په مولیانو کې هم د بعضو کار دی چې هغوی دا ټیکه اصلي ده
هغه بیا سیدان پکې دي او دا چې پکې پیران دي او دا پکې دي پلانې نسب والا او دا پلانې نسب والا د دوی خاص دغه کار دی او دوی چې یو چوفو کې بس کار شوی لوی تجارت ته دې نه جوړ شوی یو په ملکونو کې خصوصا دا تصوف والا حضرات چې دي قبر پرست پیر پرست دوی خو دې دم درود نه لوی تجارت جوړ کړی غیر شرعي کارونه به کې کوي شرکي الفاظ منتري پکې وایي پردو زنانو سره لاس لګول هغوی سره یو ځای کېناسته پردو زنانو ته کته د زینا واقعې پکې راغلي د خلکو نه مالونه په ناروا طریقې سره خوري داسې نورې ډېرې خبرې موږ دا وایو چې او دم شتي و دم مسله به راشي انشاءالله دلته به دم مسله تفصیلا نه ذکر کړو دم شتي په شریعت کې دا خپل شروط دي او دې لپاره لازم نه دی چې دا دم به مولوي صاحب ورچي کور کې مور پلار خاون ښځه بچې تره ماما کاکا ټول دم اچولی شي که اوس بیمار شو سوره فاتحه د اخرني سورتونه پرې ووایي نور بعض مشهور ځایونه پرې ووایي د قرآن هر څه او چې ویلي چې نیت ته ورسره مضبوط وي او یقیني وي د زړه نه الله شفا ورکوي دې صورت نه شي ته مولوي صاحب خالی ځي موږ دا نه کوي چې مولوي صاحب ته ویل چې په ما دم واچوه دا ناروا دي او د دې خلکو دا یو سوچ جوړ شوی دی چې دا دم درود اچول صرف د ملا او د قاري کار دی او دا غلطه نظریه ده دا غلط سوچ دی بعض وایي موږ سره په دې کې اجازې دي هغه په دې کې راوړي بر اوسره بور غونډه کې به سره کړی دا اجازه نه لري د پیسې شي اجازه دي کی اجازه ته ضرورت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول امت له اجازه ورکړي ټول امت له اجازه ورکړي دا چې سره اجازه ده چې دې قرآن باندې دم واچي یا په نور اذکار باندې د اجازه پرې کې دا خاص دا ماشي یو ګیم دی یو لوبه ده ما له اجازه راکړې او هغه له اجازه ورکړي دې کې اجازه ته ضرورت ده در قرآن دی روایت دمی کا بچائی گیا بس اور اللہ بنا شفا تو دلیل بدایا ہے اسے مشہید خدری رضی اللہ عنہ تسل سے خاص اجازہ ہو بلکہ بس در ایمان و یقین کہ اللہ کو قرآن کی شفا چاہیے راہو لگے گا سورہ فاتحہ ہوئی نور مسلم اللہ مثل ہے نو د دې نه څه فضیلت راووتو سورة فاتحه شفا پکې ده سورة فاتحه کې الله شفا ورکوي بل فضیلت دې ناشنا یو روایت کې راځي امام حاکم او دارقطني امام بیهقي راوړی چې دا سورة فاتحه د ټول قرآن نه کافي ده او ټول قرآن د دې سورت نه کافي ده ځکه دې نوم دی الکافیه دا برای شي نومونه چې ګرځي معنی ده چې یو سړی په منځ کې ټول قرآن ووایي لکه ودرېږي په منځ کې اولني رکعت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او شروع وکړه د سورې بقرې سورة الناس ټول قرآن دی او زه رکعت وشو نه شي ټول قرآن یې ووایي په رکعت یې وشو او یو سړی د صرف سورة فاتحه ووایي فهغه رکعت کې چې ورسره مستحب دي چې ته په زیاتي قرات وکړي خو د صرف سورة فاتحه ووایي بس لمونځ وشي کولی شي نو دا سورة فاتحه د ټول قرآن د طرف نه کافي کېږي خو ټول قرآن د سورة د دې طرف نه کافي کېږي د دې فضیلت دی سبحان الله دا هغه سورت دی د سورة فاتحه دا ډېر لنډ سورت دی اوږد نه دی په دې کې د توحید د درې قسمونه ذکر شوي دي درې قسمونه توحید کوم دي الوهیت اسماء و صفات او دا به انشاءالله دې تذکره به کومه چې کله دې سورت تفسیر شروع شي نو دا د دې سورت فضیلت دی چې سره د لنډوالي نه په دې کې درې قسمه توحید ذکر شوي دي دا سورت چې دی
په دې کې دوه قسمه شفا ده. شفا د بدنونو، شفا د زړونو. شفا د بدنونو په تصور ده چې دې کې په چا دي دمه چې دا دې وکړي والله شفا ده. شفا د زړونو لکه دې صورت د ټول توحید بیان شوی. نو زړه کې چې کومه ګندګي د شرک پرته وي، د منافقت پرته وي، د بېدینۍ چې څومره بیماریانې دي په زړه کې پرتې وي، د هغې ټولو شفا د سوره فاتحه ده. نو په دې کې دوه قسمه شفا ده، شفا د بدنونو او شفا د زړونو. او امام ابن القیم رحمه الله یو ځای کې دا خبره ذکر کړې ده، زه حرم ته تللی وم او دومره سخت بیمار شوی وم چې ودرېدی به نه شو، ودرېدی به مې نه شو، او دلته صورت مو واپس راغلی. الله رب یو رخصت راکړه. د دې نه دي خبر ده عوام مسلمانان. او موږ ټول کوشش دا کوو، اکثر د دې مليانو زموږ سره نالګي ولري چې دا قصه تاسو دې چې کړی چې زمونږ هغه کوم زنځیرونه چې موږ یې خلکو ته وراچوي، تاسو هغه زنځیرونه ماتوئ. د بعضو ملیانو د دم نه اوبه جوړ کړی، د دې لپاره اجازې د دې لپاره. او بعضې پکې نیولي تاسو مې لیدلي پنجاب کې زموږ په دې علاقو کې نه یې ګیرې نه یې بریتې پیسې په ځان پسې راکاږي لمونځ او دسته کې هغوی ما سره هم اجازه ده، اجازه وي چې موږ سره بس په ده پسې خلک ورماتي. ولې؟ اجازه ده مثلا دې سوره فاتحه کې د بدن شفا ده، د زړونو. امام ابن القیم وایي زه سخت بیمار وم، ودرېدی به نه شم، وایي دغه صورت به مې وویې په ځان باندې په مخه مې وویې الله رب العزت ته بیمار یې دا صورت وایې په ځان چې بچی دي بیماران دي دا صورت دی، ښځه دي بیماره دا صورت دی، مور پلار دي بیماران دي دا صورت دی، سره د یقینه دا ته وایي. لکه بعض راشي وایي موږ خو ډېر دمونه اچوو، نو دوی اکثر تجربې کوي، په تجربو شفا نه میلوي. یقین چې دا به زه ویم او الله به ماله شفا راکړي، ته به یې ګورې چې الله شفا درکړي. ښه دا صورت چې دی سوره فاتحه د دې یو فضیلت دا دی چې څومره آسماني کتابونه چې نازل شوي دي، د هغه آسماني کتابونو خلاصه په دې صورت کې، یعنې صرف د قرآن نه، د ټولو آسماني کتابونو. څنګه؟ امام ابن القیم سره اشنا خبره کړې ده، الله دې وبخښي. وی الله بشماره کتابونه نازل کړي دي، او هغه له دې چې تحقیق کړی چې یو سل څلور کتابونه دي. نو الله بشماره کتابونه څه د پاسه سل آسماني د الله نازل کړي دي. د دې ټولو آسماني کتابونو معاني هغه الله په درې کتابونو کې راجمع کړي دي: تورات، انجیل او قرآن. او بیا د دې درې کتابونو هغه ټولې معاني هغه راجمع کړي دي په قرآن کې. او بیا د ټول قرآن معاني خلاصه هغه په سوره فاتحه کې راجمع شوي. نو دا د ټولو آسماني کتابونو معاني او خلاصه هغه په دې صورت کې دي. هسې که زه تاسو ورته پوه شم زه خو نه یې راغلی تفصیلات وکړم، زه تاسو پوه کړم، خو دا څنګه کېدی شي چې د ټولو آسماني کتابونو معنی یې لټوي؟ هغه کومه خلاصه ده؟ توحید ربوبیت او الوهیت او اسماء او صفات او ټول یو دا مقصد د آسماني کتابونو د رالیږلو او د راکوزولو د پیغمبرانو د بعثت ربط پیدا کول د بندګانو او د رب په منځ کې په شکل د بندګۍ، ربط د بندګانو او د رب په منځ کې، د معبود په منځ کې په شکل د بندګۍ.
هغه دلته پیدا کېږي. دا خو یو وجه چې تاسو ټولو ذکر کړی. آسماني کتابونو رالېږل، د پیغمبرانو راتګ، د هغې یو ګډ مقصد دا هم دی چې دا خلک خپل رب وپېژني او په دې کې الله موږ ته ځان ولري چې څوک بله د پیغمبرانو د راتګ او د آسماني کتابونو د نزول مقصد یو لوی دا دی چې خلک صراط مستقیم ته راوړي. په دې صورت کې د صراط مستقیم تذکره شوې چې هغه کومه لار ده. په دې نور پکې هم ډېرې خبرې دي، په دې زه یې نه کوم چې تاسو ورته زړه یي، دا به انشاءالله په روان درسونو کې تاسو وګورئ. نو دا عظیم شان صورت دی، څوک به ما پوه کړي. امام ابن القیم څنګه وایي؟ یو کس به ما پوه کوي، یو کس لاس وجل کې چې زه یې پوه کولی شي. نه معروف نه یم، زه چې یو نه یم ملګری د امام ابن القیم په خبره هم ته امام رحمة فرمایي چې یاره په دې کې د ټولو تر څومره کتابونه چې یو سل څلور کتابونه چې اسمانونو نازل شوي دي، د هغې ټولو خلاصه په دې سورې فاتحه کې په دې کې نه دې راغلی په درې آسماني کتابونو کې د ټولو خلاصه. بارک الله فیکما. آسماني کتابونو معانی ټول راجمع شوي دي په درې کتابونو کې، تورات، انجیل، قرآن. بیا د دې درې کتابونو معانی خلاصه راجمع شوې ده په قرآن کې. د قرآن ټول معانی هغه موجود دي په سورې فاتحه. ځکه بعضو علماو دا ویلي وایي څوک چې په سورې فاتحه پوه شو دی په ټول قرآن پوه شو. دا داسې معمولي مه ګڼئ چې د اووه ایتونه یې موږ زر زر وایو او بس خبره ختمه شوه. دا صورت چې دی په دعاګانو کې قیمتي دعا هغه په دې صورت کې ده. دعا کوم ځای کې راغلېږي؟ بس یو دعا ده. نه دا خو دغه اهدنا الصراط المستقیم، نه دا خو اهدنا الصراط سره تعلق ساتي. ستا جواب صحیح و خو لږ تفصیلي. لا 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 دا خو د دعا طریقه ده، دا خو د اهدنا الصراط سره تعلق ساتي. دلته تا جواب کړی خو ته دې ګډ ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دعا کوم ځای کې ده؟ ما اوس په دې کوم نستعين. بارك الله فيك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ډېر سوچ وکړي چې په دې دعاګانو کې به ټولو نه قیمتي دعا کوي. ډېر سوچ مې وکړی قرآن کې او حدیثونو کې ګرځېدم پسې. نو ما ته دا دعا ډېره قیمتي معلومه شو چې یو سړی د الله نه مرسته غواړي په هغه کار کې چې الله پرې راضي کېږي. او یا به دعا ما ومونده په سورې فاتحه کې او په سورې فاتحه کې په ایاک نعبد و ایاک نستعین پوه شو. د دې نه بله قیمتي دعا کومه ده چې ته الله ته دا وایې چې یا الله زما مرسته وکړه چې تا راضي کړه. هغه کې بل څه شي بله کومه دعا به ته ذکر کړې چې د دې نه قیمتي یا الله زما مرسته وکړه چې تا راضي کړه. نو دا ډېره ناشنا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړې. وایي ما ډېر سوچ وکړو بیا دې نتیجې ته ورسېدو. نو په سورې فاتحه کې قیمتي دعا د دعاګانو هغه پرته ده. لنډه خبره هغه دا ده لکه څنګه چې بعضو علماو دا خبره کړې ده، وایي سورة الفاتحه مفتاح كل خیر و سعاده فی الدارین. هر خیر په دنیا او په آخرت کې د هغې چابي سورة الفاتحه ده. اوس دا علم نه شي. هر خیر د دنیا او د آخرت چابي څه ده؟ چابي سورة الفاتحه. دا یو څو فضایل دي، فضایل نور هم زیات دي خو په دې به اکتفا وکړو ځکه چې خبره بیا ډېره اوږدېږي. اوس به راشو د سورة فاتحې نومونو ته. یاده کړئ دا خبره، هر شی چې نومونه یې ډېري بس دلالت د هغه په فضیلت باندې کوي.
هغه مخلوق دی، هغه د الله کلام دی، خو چې نومونه ډېر نو پوه شه چې بیا یو ځان له فضیلت دی. د سوره فاتحې ډېر نومونه دي. مشهور نوم دا دی، د توقیفي نوم دی سورة الفاتحه، بعض نور هم توقیفي نومونه دي. دې ته سورة الفاتحه هم وایي، دې ته فاتحة الکتاب هم وایي. یو نوم دا شو الفاتحه، وسره خوا کې فاتحة الکتاب. فاتحه دې ته په دې وایي ځکه چې د دې سره افتتاح کېږي د الله د کلام، او د دې سره افتتاح کوي علما د کتابونو د کتبو حمد وایي کوي. نو ځکه دې ته فاتحه ویل کېږي، د دې سره افتتاح شوی. د دې سورت بل نوم دی الرقیه، سورة الرقیه. الرقیه څه ته عبارت دم. مخکې تفصیلي حدیث ذکر شو. سورة الرقیه زه په اخره کې د سورتونو د دې سورت د نومونه چې کلمه ذکر کړي کړي چې ملګري یې ته پوه شو. سورة الكافیه. الكافیه ولې ته الکافیه؟ ما خبرونه اوس کوي ټول قرآن نه کافي، او ټول قرآن د دې طرف نه کافي. الواقیه، سورة الواقیه. څوک چې دا سورت وایي په دې عمل کې الله یې بچ کوي د دنیا او د آخرت د مصیبتونو. سورة الوافیه، واقعیه په قاف سره دی، وافیه په فا سره. سورة الوافیه معنی دا چې دا سورت نو پوره وی. څنګه پوره؟ اوس یو سړی د مانځه کې ولاړ دی او دا سورت یې نیم ووایي، نه کېږي، لازم یې پوره وي. سورة المناجات. المناجات جرګه. جرګې څه مطلب دی؟ په دې کې د بندو د الله په منځ کې جرګه، څه ښایسته جرګه د الله حمد او ثنا او بیا الله ته ایاک نعبد، موږ ستا بندګي کوو، یا الله ستا نه مرسته کوو، یا الله نیغه لاره راته دې ته جرګه وایي. نو جرګه ده په منځ د بندو د الله کې. دې ته سورة التفویض ویل کېږي. التفویض په ضاد سره، دال سره، یعنې په دې کې کار سپارلی شوی دی چا ته؟ الله ته. بنده ځان سپارلی دی الله ته. کوم ځای کې ځان سپارلی دی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنې مطلب دی چې یا الله که ستا مرسته راسره نه وي هېڅ نشي. نو ده ځان حواله کړو چا ته؟ ځان یې حواله کړو الله ته. ځکه دې ته ویل کېږي سورة التفویض. د دې یو ناشنا نوم دی د عبدالله بن عباس ته نقل دی، اساس القرآن. سورة اساس القرآن، د قرآن اساس او بنیاد، افتتاح دی. یو بل نوم دی سورة الحمد. دا واضح دی. ولې ورته سورة الحمد؟ ځکه دې کې د الله حمد بیان شوی. سورة الصلاة. ولې الصلاة؟ دې ته بغیر لمونځ نه کېږي. سورة القرآن العظيم. هغه مکې حدیث کې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن عظیم دی، القرآن العظیم. سورة السبع المثاني. څه مطلب دی السبع المثاني؟ ما درې معنی ذکر کړي. اووه آیتونه چې بار بار ویل کېږي. نور امتونو ته نه دی میلاو شوي، صرف درې دې امت ته د الله ثنا درې وجې ذکر شي. السبع المثاني. سورة الشفاء. الشفاء په دې کې شفا پروته ده د زړونو او د بدن. سورة الشكر. ولي شكر حمد وشكر. سورة القرآن أو سورة الكتاب. ده بيغمبر صلى الله عليه وسلم الكتاب.
اصل ته مور ته بچی چې هر ځای ته لاړ شي مور ته راوبس کېږي نو اساس او بنیاد ته وایي د قرآن معانی راوبس کېږي دې صورت ته ځکه دې ته وایي القرآن او الكتاب سورة لما خلينا ذكر تعليم المسألة تعليم المسألة ليس مكتوب الدعاء تعليم ولا دخول الدعاء طريقة بكل شيء بارك الله فيك ودي سورة كده طريقة كل شيء لكن أنا بسنج الدعاء إنه ده يسوع يسوع تأتي سيدي كده ولس شوارس ولس أتلس نولس هل من مزيد؟ چې دوه کې حسابې به اتلس راځي د یو کې دوه حساب ولس بعض القرآن الكتاب ده القرآن جدان من الكتاب جدان يا اتلس ها؟ ولس أتلس بقول لك دور ولا ذكر شيء اتلس ايوه سورة الفاتحة فاتحة الكتاب أو سورة الرقية سورة الكافية الواقعة الوافية مناجات التوحيد أساس القرآن حمد سورة الصلاة القرآن العظيم سبع المثاني سورة الشفاء سورة الشكر القرآن الكتاب أو سورة التعليم المثنى أتلس ليش؟ اتلس بارك الله فيك دا خبره یاد کی چې کلم صورت شروع کیږي د دې صورت یو موضوع وجه دا چې هر صورت مثال د تقریر لري هر صورت مثال د سری تقریر و چې کله یو عالم یو شیخ تقریر کوي بیان کوي دا یو موضوع دی چې د څه باره کې خبره کوي د هر صورت موضوع مقاصد دي د دې سورة الفاتحة موضوع طول تاویږي د عقیدې په شک عبادت آخرت باندې ایمان د الله سبحانه وتعالى وصفات باندې ایمان بندگی یوازې د الله کول مرسته صرف د الله نه غوښته دعاګانې د الله نه غوښته د الله طرف ته توجه د هدایت سوال کول د الله نه او دا چې هدایت نصیب کول د الله په لاس کې الله ته عاجزي کول الله ته خپله کمزوري راښکاره کول ټول موضوع د دې خواوشا کې او لنډه ده لنډه خبره ده چې درې خبرې په تفصیل سره بیان شوي دي هغه ده د دې اولني آیت نه ورته څلورمه ګورئ په دې کې د الله تعریف دی چې الله څوک دی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذه څلور آیتونه کې څه دي د الله تعریف څه کوي الله پېژندلو دویم موضوع کومه لار الله ته رسي هغه پکې بیان شوی هغه په دې پنځم آیت کې اهدنا الصراط المستقیم دریمه خبره پکې دا ذکر شوې ده چې بیا د خلکو څه حال دی د دغه لیلې لارې سره هغه ذکر شو انعمت عليهم او المغضوب عليهم او الضالين درې قسمه خلک هغه بیا په دې شپږم او اووم آیت کې ذکر شو پوه شوئ که نو صورت په درې حصو کې تقسیم کړو څنګه به شي دې څلورو آیتونو کې د الله تعالی تعریف دی څلورو آیتونو کې د الله تعریف او الله ته به څنګه رسي پنځم نمبر آیت کې د الله تعالی الله ته د رسېدو لار هغه واضح شوی شپږم او اووم کې صراط د المستقیم خلکو حال د دغه لارې سره څوک پرې روان دي څوک نه دي روان دا به بیان شي دا خلاصه او خبرې به چې سړی اوږدوي نو هره مسله کې ډېرې خبرې دي خو موږ به کوشش دا کوو چې خبرې
مختصري چې زر تر زره او په دې خپل وخت کې موږ د پوره قرآن د الله په توفیق سره بیان کړو. سورة الفاتحة په دې کې الله وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة أولا كنودا أعوذ بالله دي بركة ومختصر كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله زبناني سمپا الله پوری من الشيطان د شیطان الرجيم چې رټلی شوی دی د لفظي ترجمه. أعوذ بالله فناني سمپا الله سره من الشيطان د شیطان الرجيم چې رټلی شوی دي توي الاستعاذة مختصر ويني الاستعاذة او قرآن كلا زي انت امر كده دي تاسو وناولي سي وما پوري دي شيطان نداويل دا الله بندگی کوي ځکه چې امر مونږ ته په دې باندې اشاره کړې الله راکړي ډېر ځای کې الله دا خبره کړې الله وی وإما ينزغنك من الشيطان نزغ کله کله شیطان کوشش کوي ستا د ګمراه کولو باندې فاستعذ بالله دا ولې څه الله په بل ځای کې الله وی وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ای الله پناه نیسم پتا پوری د شیطان د وسوسو نه وأعوذ بك ربي أن يحضرون أو يلا پناه نیسم پتا پوری د دې چې شیطانان راته حاضر شي وګرځي دا اوس امر الله کړی تاسو دې شي وایي خو بل ځای کې الله وی وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله دا قرآن کې دوه پیری دا خبر الله کړی قل أعوذ برب الفلق لیکن پناه نیولې په الله پورې من شر ما خلق پناه نیو په الله پورې د څه نه من شر ما خلق څه مطلب شر مخلوقاته دا شیطان بمخلوقاته قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان ده الشر تذكير دلته مشي چې په الله پورې پناه ونیسه دا به د شر سؤال لري چې ولې دلته خاص ذکر شو شیطان أعوذ بالله من الشيطان لکه د بل چا شر ذکر نشو د شیطان د شر تذکره نو جواب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د دې خبرې وضاحت په قرآن کې ښه واضح کړی يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إذا آدم بچو شیطان په فتنه کې وروانه چی لکه څنګه چې ستاسو مور پلار یې جنت ته راوست معنی دا چې د شیطان چل ول ډېر خطرناک دی زمونږ مور پلار څوک دي آدم علیه السلام او حوا بیبي معنی دا چې ځان ته ساتي نو چې ځان ته ساتي نو هوښیار اوسه او په مخه د استعاذه ووایه خبر ځکه الله وایي ان الشیطان لکم عدو شیطان ستاسو څه دی دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن یې ونیسئ ماموري مه ګڼئ
موږ که ځان ویده کړی دی خو هغه څه دی هغه بیداره دی قسم هغه خوړی دی قسم الله ته قسم خوړی دی فبعزتک لأغوینهم اجمعین یا الله وایي ستا په عزت مې دې قسم وي چې دا ټول به ګمراه الا عبادك منهم المخلصين چان کړی شي بندګان چې کوم ستا دي چې هغوی خیرخوا دي هغوی کې اخلاص دی دینداره دي هغوی نشي ګمراه کولی نور هغه قسم خوړلی چې زه به دا خلک ګمراه کوم نو ضرورت دی دې ته چې ته الله پورې پناه ونیسي د دغه عظیم دشمن د شر ها هدایت ټول په کوم کتاب کې دی قرآن چې ته اوس د هدایت دا کتاب کولاو کړي نو شیطان به تا کړي تا ته به څه وایي چې ځه وایه قرآن یې زده کړه تفسیر یې وکړه ترجمه یې وکړه ځان به کوو ته که چېرته معمولي د خیر کار کوې که نه ځکه چې د خیر کار هم ټول یو شان نه دی که نه څه ډېر دی سلک دی ته چې معمولي د خیر کار کوې شیطان تا نه پرېږدي نو څه دې خیال دی چې ته د رب العالمین کتاب روایې ته وکړي فیسبوک ته 2 غنټې سړی راسېدلی څه نه کوي هېڅ تندر پرې نه راوکړي او دا واټساپ او یوټیوب او لوب او ټول ټکانو بازارونو کې ګرځېده مزدوریانې 10 غنټې 12 کوو چې کله د قرآن خبر راشي کله اګرمې او کله بیا او کله هلته او کله دا ټول د شیطان چل دی شیطان ته په اعلی سره خو نه پرېږدي چې کله ته د شیطان مقابله وکړي نو د الله په توفیق سره به ته زورور شي بیا وایه د قرآن چې څومره یې وایه دا کوم سړی چې قرآن نه لري او نه یې مراجعه کوي نه یې یادوي نه یې لولي نه یې تفسیر او ترجمه کوي د شیطان ته ځان تسلیم کړی دی چې زه ستا د خبره منم او دې کتاب سره تعلق نه ساتي او کوم چې په مقابله کې دی نو شیطان که د خپل سر دیوال نه راواچوي نو هغه سره څه نه شي کولی ځکه چې الله ساتلی دی دغه بنده الله ساتلی دی هسې نه دی ساتلی بنده کې کمال دا دی چې دی د شیطان په مقابله کې دا اوس یو سړي باندې ته امتحان راوله ځه هسې دا ناشنا راوله امتحان پرې راوله وایي ستا دا موبایل دا ما له راکړه 24 ګنټونه به ما سره یاره کله لیونی نه شو ورته ووایي یواب ته د قرآن مه راله هغه ښه خوشحاله ځکه چې میاشت هسې مې دی راغسې هېڅ پروا نشته دا قرآن مې مه راله هغه وایي ما راغستی ویل ته ضرورت نشي ما نه راغسې زه نه دا موبایل 24 ګنټې ما ډېرې زیات ګېټ ډکې بند اکثر بعضو ادارو ته سړی لاړ شي که نه نو هلته په دروازې کې د سړي د موبایل والي د ده که نیمه ګنټه کاري دا لاس به تقریر چې د موبایل کې به څه مسیج راغلی کې به څه راغلی سبحان الله دغه شان الله والا دي چې د هغوی نه قرآن اخیسته په هغوی د قرآن درس بندول د هغوی مړه کول دي والتې موبایل یې بل کړ انټرنېټ نه و د انټرنېټ مخکې و د الله دا بندګان نه و انټرنېټ و د محبت د خلکو د قرآن سره هغه اولیاء الله هغه نیکان خلک الحمدلله دې دور کې شته شته دې دور کې خو دا جدا خبره چې تا ته نه ښکاري ځکه چې ته به پخپله په هغه کسانو کې ښه ګمان به د باندې کوو خو دا یو نصیحت دی چې تا به ځان له قرآن سره دومره زړه نه لګي هسې پوهانو کوم خیال کړی دې خبرو ته مې چې د سوچ کړی پوهانو کوم خیال کړی دی دې کور کې به د هر سړي یو قرآن خیال نه دی خبرې ته دا د ابۍ دی دا د بابا دی دا زما دی دا د مشر ورور دی او د دې وړو هغه سپارې به پرتې اوس نشته کڅوړې به جوړې کړي د اهتمام به یې کړه اوس که نه زما د خبره المعارف موجوده ده هر یو کس قرآن پروت او صعب و شدیدو که د بل هغه به دې راواخیست وي دې کې زما نښه ده
ما به ځان ته ځای برابر کړی اوس پوره کور کې مصحف به ویني او که یې چېرته یو سپین ږیره په کور کې غریب هغه یې علي وغیره او یا هغه بوډۍ کور کې چې راغی قرآن راځي نو چې د دغه نه خو دمه شي که نه د فیسبوک نه د واټساپ نه د یوټیوب نه چې د دې نه خو دمه شي نو الله زموږ په حال رحم کړي پته نه شي چې څه الله ته به څه وایو څه به نه وایو الله دې رحم کړي خبره مې دا کوله چې شیطان ته په اعلی سانه کتاب الله ته نه پرېږدي نو صورت دی چې ته د قرأت په شروع کولو کې څه وکړي استعاذه ووایې او راجح قول دا دی چې واجب دي ته چې قرآن شروع کې نو په اوله کې لازم دي چې اعوذ بالله ووایې بیا چې ته صورت شروع کې بیا بسم الله وایې بیا اعوذ بالله ته شروع کړي قرآن تلاوت چې شروع کې نو په اوله کې به لازم څه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دليل بسرد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان بارك الله فيك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي پیغمبر تذكر القرآن ولي نبناوني سبع الله پوری د شیطان رټلی شي امر دی او امر د وجوب د پاره د کار لازم دی نو پاول کې أعوذ بالله لازم بیا دا مسله سره یاد کړئ چې اعوذ بالله یعنی پناه نیو په الله پورې په هغه څه کې چې صرف په الله قادر دی داسې د الله حق دی او په دې خبرو کې په غیر الله پورې پناه نیو غیر الله ته پناه وړل دا شرک دی حکم کار باندې چې مخلوق قادر یو ته پناه ویسي جایز مثال چې چانه قرض پیسې اخلي دا سره پیسې بارك الله فيك یو سړی در پسې دی وجني او چې چا په کور ورننوتي او کتري مینته کې چیرې مال پناه جایز ده کنه پوری جایز ځکه چې په دې کار قاضي اوس پناه نیو په مخلوق پورې په هغه کارونو کې چې هغه د الله دي بیا څه دی شرک زه په ځای الله قرآن کې دا خبره کړې ده چې پناه نیو دا صرف الله پورې ونیسي دا د هغه حق دی وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سورة الجن کې الله وی بعضو انسانانو به پناه نیو په بعضو پیریانو پورې نو د دې د لاسه په پیریانو کې سرکشي څه شوه سیوا شوه په دې ځای وګورئ دا موږ هم څوک تفسیر کې علماو دا خبره لیکلې ده چې د جاهلیت په دور کې په عربو کې دا عادت و چې کله به په سفر باندې ووتو که نه شپه به شوه نو دا به وي اعوذ بسید هذا الوادي زه پناه نیسم په هغه چا پورې او پناه وړم هغه چا ته چې هغه په پیریانو کې د دې علاقې سید او مشر دی چې ما د دې شر نه وساتي دا د ویاړېږي پیریانو پورې به پناه نیو او دا شرک د مخلوق د شر نه ساتل د چا کار دی دا خو د الله کار دی نو پناه وړل یا پناه غوښتل مخلوق نه په هغه کار کې چې هغه خاص په الله پورې دا څه دی دا شرک دی والعياذ بالله الله يتبع ساتي مختصر په خبره ذکر کو بعض ځایونه چې الته شریعت دا ویلي چې تاسو استعاذه ووایئ کېدای شي تاسو ذهن کې اصول ځایلي نو زه به ترې اصول ذکر کړم د تلاوت نه مخکې قرآن کې پې امر دی چې کله دله غصه درشي لکه یو مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله دې وایي دا کس هغه دوه کسان چې غصه شي که دا اعوذ بالله من الشیطان وایي ذهب عنه ما یجب د ده غصه به څه شي دا به ختم شي دغه شان کله چې انسان او دسمات یې ځي ته ننوځي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث چې د سپي غپا واوري او د خر هنارې واوري نو دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم
شیطان د شر نه پناه ونیسئ په الله پورې. کله چې ویرېږي یېره د باندې راشي نو دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا ښوولې ده. امام احمد دا حدیث راوړی دی: بسم الله اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. دغه شان دم اچولو په وخت لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حسن او حسین باندې دم اچو نو څه به وي؟ اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. دغه شان جمعات ته چې ننوځي اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. کله چې ته منځ کې وسوسه راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحابي ته دا طریقه ښوولې: فاذا احسسته فتعوذ بالله منه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شیطان دی چې د هغه نوم دی خنزب یا خنزب، او د دې دا کار دی چې منځ کې سړي ته وسوسې راځي، موږ به ګډوډ کوي. نو چې کله د پسې راغی موږ دې له ګډوډ کوو نو په الله پورې پناه ونیسي. شپه چې کله راشي دغه ټیم کې او کله چې په یو ځای کې پړاو واچوي نوي ځای کې نو هلته دا وایه: اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق. دغه شان د سحر ماښام په اذکارو کې ځای په ځای لکه شیطان د شر نه پناه نیول شوې ده په الله پورې. لنډه دا چې ځای په ځای موږ ته او هر وخت موږ ته ضرورت دی چې موږ الله نه پناه وغواړو او په الله پورې پناه ونیسو د څه نه؟ د شیطان د شر. اخرنۍ خبره هغه ده چې د اعوذ بالله څلور صیغې دي مشهورې. یوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې کوم عام په مسلمانانو کې مشهوره طریقه ده. دویم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دریم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. وسلورم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. دا سلور ونوی جایز دی و ثابت دی. چاته دی رسول شوی؟ ها جسی حضور السمیع العلیم. تو یہ گڑبڑ شو بچہ دے کسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نسألوه تريد بدي أنا بيتفوق أو سبب إن شاء الله شروطه ده بسم الله الرحمن الرحيم وبما في سورة الله سبحانه وتعالى يمدكوه في القرآن والحديث بندي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.